داسې چم مې پکې ولیدو صاحبه، داسې چم مې پکې ولیدو صاحبه، کور په کور کې تشویرونه وو اختر کې. ملګرو سلامونه او نیکې هیلې، ډېر زیات احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری برانادان یم. ملګرو په دې پروګرام کې را سره تاسو وینئ چې مبین خان ناصر دی، سیف الله خان دی را سره، او خوا کې را سره درون ورور خوږ ملګری ادبي ملګری نواب علي صابر صاحب را سره ناست دی. ستاسو دپاره به یو ښکلی غوندې پروګرام ریکارډ کوم. یو ښکلی غوندې پروګرام د اختر دپاره راوړی دی موږ له، او ستاسو دپاره او سپیشل د مسافرو دپاره تاسو ته به ډالۍ کوي. لومبۍ د یو څو پوښتنې کوم. نواب علي صابر صاحب تا ته پروګرام کې لومبۍ هرکلی وایم. برانادان ستاسو ډېره ډېره مننه، یو جهان مننه کوم ستاسو موږ له په دې دومره ښکلي وخت کې موقع راکړه، او روژه ده او مازدیګری دی، نو ستاسو یو جهان مننه. نواب علي وروره، تاسو دا راته ووایئ چې تاسو په نظم شعر په کوم یو دغه باندې تاسو ډېر کار کړی؟ یاره بس لیکل خو کوو، خو لکه زیات تر غزل باندې کار کوم، او نظم مې لا نه دی لیکلی، کوشش کوم لیکم به، خو په غزلو ډېر کار کوم، غزل یې ډېر لیکم. نواب علي صابر صاحب، تاسو د شاعري د کوم وخت نه شروع کړې ده؟ یاره شاعري خو راته یاده نه ده، اوس ډېر لږ وخت وشو، او مکمل شاعري اوس بس کال شو چې کوو یې، او لا اوس هم صحیح نه ده، خو بس لګیا یو، محنت کوو او کوشش کوو، او عوامو دپاره بس لیکل کوو. او د شاعرۍ خو تا ته پته دی استاد نشته، بس دا خو یو الهام دی راځي په سړي باندې، او هغه یې لیکي، او کوشش کوو چې ښه لیکل وکړو او خلک ترې خوند واخلي. زموږ چې کوم ملګري د صوابۍ د اواز د مینوال نو هغوی له دې پروګرام کې څه راوړي دي او څه به ورته وایي؟ نو مینوالو نه خو هر څه زار شه، او مینوالو دپاره یو دوه غزلې مې راوړلي دي، او دا به مینوالو ته ستا مینوالو ته ډالۍ کړم. امید لرم چې دوی به یې خوښ کړي، او خاص کار مسافرو ته ډالۍ کوم، ځکه مسافر وروڼه غوښتنه کوي ته پکې موږ دپاره څه نه وی، نو دا د مسافرو دپاره سپیشل ډالۍ چې وایي د بېوسو پر یادونه و اختر کې، د بېوسو پر یادونه و اختر کې، او غیر چاپیره قیامتونه و اختر کې. ډېر ښه صابر صاحب. د بېوسو پر یادونه و اختر کې، غیر چاپیره قیامتونه و اختر کې، امنو حجرې ډکې وې صاحبه په غریبو ازمیښتونه و اختر کې، کشی ته تیار شوې له ډېر غمه په زړګي مې ډېر سوالونه و اختر کې. خودکشی ته تیار شوې له ډېر غمه په زړګي مې ډېر سوالونه و اختر کې، او یو شلېدلې لوپټۍ په سر کړې وه ولاړه، یو شلېدلې لوپټۍ په سر کړې وه ولاړه، یو ماشومې سره سم بلا دردونه و اختر کې. ډېر ښه صابر صاحب، دا شعر ورته بیا یو شلېدلې لوپټۍ په سر کړې وه ولاړه، یو ماشومې سره سم بلا دردونه و اختر کې، داسې چم مې پکې ولیده صاحبه، داسې چم مې پکې ولیده صاحبه، کور په کور کې تشویرونه و اختر کې، داسې چم مې پکې ولیده صاحبه، کور په کور کې تشویرونه و اختر کې، او چا سینګار کوو د خپل جانان دپاره، چا سینګار کوو د خپل جانان دپاره، چا سره بس څو یادونه و اختر کې. او زه نواب صابر حیرانم د خدای کار ته، زه نواب صابر حیرانم د خدای کار ته، خوشحالی نه وي ظلمونه و اختر کې، او د بېوسو پر یادونه و اختر کې، غیر چاپیره قیامتونه و اختر کې. د مسافرو دپاره چې شپه د اختر وه خو جانان مې نه و، شپه د اختر وه خو جانان مې نه و، او هر څه بلا و خو درمان مې نه و. شپه د اختر وه خو جانان مې نه و، هر څه بلا و خو درمان مې نه و، او ما د ساقي ډکې پیالې پرېښودې، ما د ساقي ډکې پیالې پرېښودې، چې را سره څنګ کې قربان مې نه و. نو ستا نه بغیر که خوشحالي مې وکړه، برانادانه دا شعر تا ته ډالۍ، ستا نه بغیر که خوشحالي مې وکړه، قسم په خدای چې به ایمان مې نه و، او چې مسافر نه وې په خپل وطن وې، چې مسافر نه وې په خپل وطن وې، اشنا بیا دومره به خفګان مې نه و. او په وچو شونډو اسویلي مې وکړل، په وچو شونډو اسویلي مې وکړل، د زړه ټکور د زړه ارمان مې نه و. او د مجبورۍ خو دې خدای وی خو باسي، د مجبورۍ خو دې خدای وی خو باسي، نن به بې کوره د زړه خان مې نه و. او ګیله د خپل خدایه مې ډېره وشوه،
ګیله د خپل خدایه مې ډېره وشوه په مخ مې اوښکې بخېدلې خو پرسان مې نه و او نواب صابره درد مې بیا سیوا شو نواب صابره درد مې بیا سیوا شو باغ مې رنگین شو خو باغبان مې نه و او شپه د اختر و خو جانان مې نه و هر څه بلا و خو درمان مې نه و بس ډیره مننه نواب علي صابر صاحب چې تا مون سره یو دوه غزلې شریک کړې ستاسو یو جهان مننه د پروګرام کې د ټیم در راکولو ستاسو ډیره مننه کو د بل پروګرام پورې راکړې اجازه د لوی الله په امان